سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، زه نن یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلی یم. په نن ویډیو کې به تاسو ته د میسنجر 3 پټ رازونه دروښیم چې دغه پټ اپشنان چې دي د هر کس لپاره ډیر زیات ضروري دي، بالخصوص د هغه چا لپاره چې میسنجر کاروي. نو دوستانو، تاسو را سره ویډیو تر پایه پورې ګورئ چې دا کوم 3 اپشنان دي. نوي اپشنان دي، 2 نوي دي او یو زوړ اپشن دی چې هغه 2 نوي اپشنان چې دی په 2020 کال کې اضافه شوي دي. نو هر څه نه مخکې تاسو را سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو تر اوسه هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ، نو مهرباني وکړئ په دې سبسکرایب اپشن دوستانو تاسو ته ښکاري، په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ او په خوا کې کوم د بیل یا د ګینټي نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ او نور دوستانو سره شیر کول غواړئ نو په دې شیر اپشن باندې کلیک وکړئ. نو را درومو دوستانو، ویډیو شروع کوو. نو هر څه نه مخکې به دوستانو ستاسو خپل میسنجر ور خلاص کړئ. کله مو چې میسنجر خلاص کړو دوستانو، نو په میسنجر کې په لومړی اپشن چې دوستانو تاسو کله یو چاته میسج کوئ، مثلا مونږ هغه میسج ته وخت ورکړو. مونږ چې یو چاته میسج کوو، مونږ به هغه میسج ته وخت ورکړو، که 10 سکنډه او که 2 سکنډه وخت ورکړو. یعنې مونږ به یو میسج چې یو کس سره کوو موقتي وخت دپاره به وي، هغه ته به مونږ وخت ورکړو، که ګینټه وي، 10 منټه وي یا 20 منټه وي. له دې وروسته به چې دی دا میسج دی په خپله باندې ډیلیټ شي. نو را درومو دوستانو، نو تاسو به په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. لومړی اپشن دی دوستانو. کله چې په دې باندې کلیک کړو، دلته تاسو ته راځي، لاندې تاسو راشئ، دلته لیکلی دی گو ټو سکرین کنورسیشن. په دې باندې تاسو کله کلیک وکړئ، نو دوستانو اوس تاسو دې سره میسج کوئ. دلته که ټایم اپشن دوستانو تاسو وینئ، دلته ټایم، دلته به میسج ته ټایم انتخاب کړئ. مثلا 15 سکنډه ټایم زه ورته انتخابوم یا 10 سکنډه ټایم زه ورته انتخابوم. ګوره دوستانو، 15 سکنډه به زه ورته انتخاب تر څو زر ختم شي. ګوره ته دلته ورته لیکم سلام. ګوره دوستانو، کله چې دی د دې چې دی 15 سکنډه برابر شي، نو دا میسج به دی خپله ختم شي. ګوره دوستانو، هغه میسج چې ما ورته ولیږل چې سلام، نو ګوره دوستانو 15 سکنډه وروسته چې دی دا په خپله باندې ختم شو. دا خو لومړی اپشن. را درومو دوهم اپشن. کوم اپشن دی؟ دوهم اپشن دا دی چې زیات دوستان د دې اپشن په باره کې پوښتنه کوي له موږ څخه. هغه اپشن دا دی چې کله تاسو په دې ځای کې کلیک وکړئ او بیا د هغه 3 ټکي نشانه له امله چې دی تاسو په دلته کلیک وکړئ، نو دلته لیکلي چې دی مارک از انریز. دا د دې لپاره کارول کېږي چې کله دا تاسو فعال کړئ چې د یو چا میسج تاسو ګورئ، خو هغه ته به دا پته نه لګي چې دغه کس چې دی زما میسج ګوري. دا خو 2 اپشنان وو چې نوي اپشنان وو او میسنجر نوي اپشنان. اوس را درومو دریم اپشن چې زیات دوستان له ما څخه دا پوښتنه کوي. نو کله چې تاسو دلته په دغه کونج کې په خپل دغه باندې کلیک وکړئ دوستانو، ګورئ تاسو دلته کلیک وکړئ. کله دلته کلیک وکړئ، نو تاسو لاندې راشئ. کله چې لاندې راغلی، دلته لیکلي فوټو ان میډیا. یعنې زیات دوستان مانه دا پوښتنه کوي چې کله موږ ته څوک په میسنجر یا په میسنجر ګروپونو کې موږ ته څوک تصویران رالګي یا ویډیوګانې رالګي، نو په اتوماتیک ډول چې دی هغه زما په ګیلرۍ کې سیو شوي. نو دغه اپشن چې دی هغه ستاسو آن وي. دا اپشن وینئ، دا آن وي، دا به آف کړئ، نو بیا به چې دی ستاسو په ګیلرۍ کې چې دی هغه ویډیوګانې په اتوماتیک ډول نصب کیږي. نو دا و نن د نن ورځې ویډیو په دې هیله چې خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي، حتماً در سره لایک او شیر کړئ او معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتماً سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.